السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو ورور ستاسو ملګری محبوب جان یم په دې تمه په دې هیله چې ټول مینوال به وروغو جوړ د ژوند نه به مزه اخلي او نن را سره خپل ملګري دي د دې ډېره مننه کوم چې راغله او زما سره ریکارډینګ کوي نو ډېره مننه کوم د دې او دغه یو کلام در سره د نور بصر وسر صاحب شریکوم هغه نه مخکې څو شعرونه دي د هغې شعرونه دي د بصر صاحب چې ژونده تلوار کوه چې مرمه درنه ژوند تلوار کوه چې مرمه درنه مرګه که نه راځي چې ځمه درنه که تا اظهار د مینې کړی نه وې جانانه زه مخکې کېدمه درنه او زما تصویر دې په اوبو کې جوړ کړو زما تصویر دې په اوبو کې جوړ کړو ته خبر نه شوې ورانېدمه درنه د هغې کلام نه راځمه چې زه یم مزدور زما ځواني خو مزدورو خوړه زما بې دسته زندګي وګو بچو خوړه پلار مې مزدورو زه مزدورو زما زوی ښه مزدور داسې پیړۍ په پیړۍ شوي مونږ کم یو کسور چې مو د ژوند یو ضرورت پکې در سره نه شو د غربت بوج چېرته راکوز زموږ د سره نه شو دی غریبۍ له اوس بچي خرڅ کړم که ځان خرڅ کړمه خپلو بچو نه کوم اندام په کوم انسان خرڅ کوه لا مې د خوب سترګه ترخه نه وي چې بیا پاسم لا پروني ستړې دمه نه وي چې بیا پاسم سهار وختي زه بیا د ښار طرف ته لار ونیسم د پل مزدور یم په پل کې انتظار ونیسم چې موټر ودرېږي نو زر والله ورمنډه کړمه ورته سیب سیب وکړمه لاس ورته پټنډه کړمه ورته یم ما کال له موزې زه خره یو کار کولی شم زه د خپل کار نه الله وتعالی بېګار کولی شم داسې تمامه ورځ چې تېره سړی کور ته راشم داسې تمامه ورځ چې تېره سړی کور ته راشم چې بچه خوارو وینم بوی لکه ګور ته راشم په تمام کال کې په مونږ یو ورځ زمانځلو راځي بیا تمام کال په مونږ غم د غم ځپلو راځي بسره کله مونږ اختر په مزدورو کې تېروو مزدورکاره خوشحالي هم په تیارو کې تېروو مزدورکاره خوشحالي هم په تیارو کې تېروو ډېره زیاته مننه کوم زه ستاسو دغه یو خپل کلام د سره شریکوم اوس مې لیکلی دی مینوالو هغه کلام څه داسې رنګې دی زما خپل دی چې په پښتو کې مې د کار سړی پیدا که په پښتو کې مې د کار سړی پیدا که چې د کام مې وي غمخوار سړی پیدا که چې دا ټوله پښتونخوا مې پرې ګلزار شي د سپرلي غونته بخار سړی پیدا که چې د کونډو یتیمانو مې تپوس کړي چې څه چه ایماندار سړی پیدا که او چې لر او بر پښتانه مې سره یو شي د باچا خان غوندې هوښیار سړی پیدا که او د پښتو په غزلو به ستړی نه شم محبوب جان نه قلمکار سړی پیدا که ډېره زیاته مننه د ستاسو ټولو کوم ځای چې اوسئ حیدرآباد اوسئ وسلام او مینوالو یو ضروري پیغام زما چینل یوټیوب چینل زما په نوم ډېر جوړ شوي دي او زما یو خپل چینل دی هغه به زه تاسو ته به د سکرین به تاسو ته ښکاري د محبوب جان په نوم دی هغه در سره سبسکرایب کړئ د فیسبوک پیج چې هم دی نو هغه مې د محبوب جان ماشوم په نوم دی هغه در سره لایک کړئ ډېره زیاته مننه کوم ځای چې اوسئ حیدرآباد اوسئ وسلام